د پکتیکا ولایت امنیتي ځواکونو د چړنیزو عملیاتو پر مهال د مرکز شرنې په ګډون د پکتیکا په بېلابېلو ولسوالیو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیولي دي. چارواکي وایي د دغو عملیاتو په لړ کې 4 تنه نیول شوي چې تر پوښتنو ګربېږنو لاندې دي. نورحال زمزم وړاندې کوي. په پکتیکا کې د تیرو 3 ورځو په جریان کې 107 سپک او درنه وسله نیول شوې. مسؤلین وایي په تړاو یې 4 تنه نیول شوي چې یو تن شکمن دی او اوسمهال تر پوښتنو او ګربېږنو لاندې دی. 107 اسلحه نیول شوې ده. په 107 کې 28 کارملي دي او 18 چردار دي، 2 راکټان او 2 سکیلان، 15 کلاشینکوفونه او 3 توپانچې او په زراو باندې وړې مرمۍ او په سلاو باندې جاغوري د کارملي ودي او په تړاو باندې یې 4 کسه نیول شوي دي چې 3 مهم کسان دي او یو شکمن ده، هغه هم تر څېړنې لاندې ده. یادې وسلې او مهمات په داسې حال کې نیول کېږي چې د اسلامي امارت مشرانو په تکرار سره ویلي چې هیڅ چاته به د بیت المال د لوټ او تالان اجازه ورنه کړي.